سیالی کو دا نورو هیوادونو تعلیم کو پخبلو اولادونو مرهم دا وطن پرهارونو. د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ مهم فعالیتونه د یو همکار بنسټ لخوا د کابل ښار نهمې ناحیې اړوند د سردار محمد داود په لیسه کې د 70,000 افغانیو په لګښت د څښاک پاکو اوبو لپاره یو حلقه څاه تر کیندنې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یو تن معرفدوز شخص حاجي مصدق د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند موسی شهید لیسې سره د 50,000 افغانیو په لګښت د وسایلو او اداري توکو مرسته وکړه. پوهنې وزارت د کلمات علمي څېړنیزې ادارې په همکارۍ د لوګر ولایت د 15 بابا ښوونځیو له 200 تنو څخه زیاتو ښوونکو لپاره د غوره ښوونکي تر سرلیک لاندې 3 ورځنی ورکشاپ جوړ کړ. د پکتیکا ولایت مرکز ښرنې اړوند د یوسف بابا لومړني ښوونځي تر 4 کلونو وقفې وروسته بیا ځلې د پوهنې وزارت لخوا فعال شو. د هلمند ولایت د ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو د ښوونځیو امیرانو مدیرانو او سرښوونکو لپاره د مسلکي وړتیا لوړولو 15 ورځنی سیمینار پیل شو. پوهنې وزارت د کاپیسا ولایت حیسیدوم ولسوالۍ اړوند د ښوونځیو لپاره د تعلیمي مرکزونو کارولو په موخه د 219,000 افغانیو په لګښت یوه ټوټه ځمکه وپیره. د لا زیاتو اسانتیاو رامنځته کولو او د مراجعینو له وخت څخه د ضایع کېدو مخنیوي په موخه د خوست ولایت پوهنې ریاست کې د 800,000 افغانیو په لګښت د مراجعینو له د چوپړتیاو ځانګړی سالون جوړ او فعاله شو. د پوهنې وزارت لخوا د پکتیکا ولایت په تروې او ورمې ولسوالۍ کې د خدای میر، شهدای صالحین او ورمې ښوونځیو جوړولو چارې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت سره پیل شوې. د پوهنې وزارت او د چارو ادارې له ریاست ترمنځ د ساده شویو پروسو هوکړلیک لاسلیک شو. د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین او کفیل میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یاد هوکړلیک د محتوا په اړه ګډونوالو ته معلومات ورکړل او څرګنده کړه چې د دغه هوکړلیک اساسي موخه د ښوونیز نظام په اداري چارو کې د پیاوړتیا، چټکتیا، روڼتیا او اغیزمنتیا بشپړ تامینول دي. او وروستی خبر همدا چې پوهنې وزارت لخوا د سیمې د خلکو په ملاتړ څه د پاسه 1.5 میلیونه افغانیو په لګښت د غزني ولایت ماقور ولسوالۍ اړوند د محمد شاخیلو په کلي کې د عافیه صدیقه للبنات اوناسیه دیني مدرسې بنسټ ډبره کېښودل شوه. با چراغ علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم.